سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. له پل چرخي زندان څخه د بندیانو د خلاصون په لړ کې نن 50 تنه طالب بندیان آزاد شوي دي. د کاپیسا ولایت د امنیه قومندانۍ اداري مرستیال د طالبانو کمین کې وژل شوی. د کابل ادارې د سولې وزارت وایي چې بین الافغاني مذاکراتو لپاره بشپړ تیاری لري. غور کې د طالبانو برید کې 4 کمندویان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. هلمند کې نفوذي عسکرو خپل قومندانان او 2 عسکر په ډزو وژلي دي. بشري حقوقو کمیسیون تایید کړی چې هرات کې د دولتي ځواکونو هوایي برید کې ټول ملکیان وژل شوي. ایران امریکا ته په خطاب کې ویلي چې هیڅ خصمانه حرکت به بې ځوابه پرې نږدي. تهران او مسکو افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. امریکا کې د کورونا وبا له امله د مړو شمیر نږدې 150,000 ته لوړ شو. د خبرونو پای.